السلام علیکم ملګري، زه ټیکنیکل نقیب ستاسو په درونه خدمت کې یو ور بیا راغلی یم په دا هیله چې ستاسو سره یو خوشحال به وي، صحتونه هم د ټولو ملګري منظم وي. ستاسو سره نن ډېره خوندوره ویډیو سره راغلی یم چې تاسو څنګه کولی شئ ملګري چې که ستاسو په یوه سیم کې نمبر لیکلی وي، هېڅ غواړئ ملګري چې دویم سیم ته ور راواړوئ، خو ستاسو یې نشئ اړولی مکمل نمبر، که ستاسو یې اړوئ په همدې ډېر زیات ټایم لګي. انشاءالله هم ستاسو ته نن دغه طریقه هم راوړېدو. تاسو څنګه کولی شئ چې مکمل نمبر چې ستاسو په سیم کې کوم لیکلی دي په یوه سینګټ کې مکمل ټوټل نمبر څنګه اړوئ. ویډیو تر اخره پورې وګورئ. که تر اوسه پورې ستاسو دا ویډیو لایک کړی نه وي مهرباني وکړئ دا ویډیو سره لایک کړئ. که ستاسو زما چینل نه وي سبسکرایب کړی مهرباني وکړئ چینل سره سبسکرایب کړئ، سره په خوا کې د غنټۍ نښان هم ستاسو کلیک کړئ چې زما هر نوې ویډیو نوټیفیکیشن ستاسو په نورو ویډیوګانو نه مخته میلاو شي. لکه څرنګه چې ستاسو ملګري د موبایل سکرین ته راغلل سید ملګري، ایا که ستاسو غواړئ چې ستاسو په یوه سیم کې نمبر لیکلی دي هغه سیم نه ستاسو بل سیم ته نمبر بدلوئ، ستاسو مکمل سیم ته دغه نمبر څنګه بدلولی شئ. دغه لپاره ستاسو راشئ ملګري ډایل پیډ خو نه کوي که سیده ستاسو په ډایل پیډ ته نه رادرومئ، دلته ستاسو راشئ یو بل اپس تاسو ته زه در وښایم سیده ملګري یو بل اپلیکیشن دغه نه په بیک راشئ سیده ملګري، دلته راشئ سیده ملګري دغه اپلیکیشن دی ګورئ، دغه په هر موبایل کې د زون نه موجود وي. ګورئ دغه اپلیکیشن ګورئ کانټیکس اپلیکیشن، دلته چې کله ستاسو په دغه کانټیکس اپلیکیشن د کلیک کړه ستاسو دلته دغه کانټیکس اپلیکیشن را خلاص شه، دلته ستاسو دغه ټوټل نمبر ستاسو درکوي چې ستاسو په سیم کې دومره نمبر دي. دغه لپاره ستاسو راشئ ملګري دغه درې ټکي چې کوم ستاسو ښکاري ګورئ دلته راشئ په دغه پوسټ کې درې ټکي دو دلته کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه هم د کلیک کړه دلته ستاسو راشئ ګورئ دغه څلورم آپشن دی ګورئ مینج کانټیکس، دلته راشئ په دغه مینج کانټیکس آپشن چې کله ستاسو کلیک کړئ ستاسو دلته دغه رقم ته راشئ، دلته راشئ په دغه دویم آپشن دی دلته ستاسو کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه دویم آپشن دی کلیک کړئ ستاسو دلته ملګري دغه آپشن بیا هم راخلاصېږي ګورئ دلته ستاسو دغه آپشن راخلاصېږي، دلته راشئ په دغه پوس اولاني آپشن دی دلته کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه اولاني آپشن دی بیا هم ستاسو کلیک وکړل ستاسو ته بیا دلته یو آپشن راخلاصېږي ګورئ ملګري دلته ورته دغه آپشن چې کله ستاسو ملګري دلته راخلاص شي ستاسو ته دلته دوه سیمونه درکړل ګورئ 1 2 دغه 2 سیم چې کوم دی په دغه کې زما سره نمبر دي زه غواړم چې دغه 1 سیم ته ورننوړم ستاسو دلته راشئ په دغه 2 سیم دلته کلیک وکړئ چې د چا په کوم کې نمبر موجود وي. ګورئ چې کله ستاسو په 2 سیم دی کلیک وکړل دلته راشئ دلته دغه نمبر ټوټل درکوي، دلته ستاسو تپوس په سر کې یو آپشن دی ګورئ دلته لیکل دي آل، دلته ټیک نشان ورکړئ بیا دلته بیا ستاسو راشئ دلته ملګري دغه پوس په څنګه چې کوم د ډن آپشن دلته ښکاري ګورئ په دغه ډن آپشن دی دلته ستاسو کلیک وکړئ. کله چې په دغه ګورئ دلته ستاسو ته لیکلي ګوګل فون سیم ستاسو ته کومې ته اړوئ زه 1 ته اړوم، دلته چې کله ستاسو په 1 سیم دی کلیک کړل دلته راشئ دغه لاندې آپشن دی ګورئ ستاسو بیا دلته هم په دغه آپشن دی کلیک وکړئ. چې کله ستاسو په دغه آپشن دی کلیک وکړئ ستاسو ملګري په خپله ورته کتلی شئ چې د 2 سیم نه 1 سیم ته چې کوم نمبر مو وړول دغه په یوه سینګټ کې مکمل په یوه طریقه سره وروغوښتل مکمل نمبر. انشاءالله دغه ویډیو د ستاسو خوښه شي دا ویډیو نره ملګري سره هم شیر کړئ چې نره ملګري د دغه ویډیو نه فایده واخلي، ځکه ملګري چې ډېر تکلیف وي چې نمبر تاسې په موبایل کې لیکئ او بل سیم ته اړوئ تاسې مکمل په دغه طریقه سره نمبر اړولی شئ. انشاءالله دغه ویډیو ستاسې شیر کړئ در سره ستاسو نه د بلې ویډیو پر اجازت غواړم د الله په امان.